یا رسول الله یا حبیب الله یو محترم پوښتنه کړې ده، وایي ځینې خلک مالک د نصاب وي، نو کله چې زکات ورباندې فرض سي دوی دغه زکات ادا کول ځنډوي، یعنی فورا خپل زکات نه ادا کوي، نو د زکات ځنډول جواز لري که نه؟ محترمه، څوک چې مالک د نصاب سي او زکات ورباندې فرض سي، نو بیا د زکات ځنډول بې له عذره مکروه عمل دی. عذر نو دا دی چې مسکین او فقیر نه پیدا کیږي، نو ځکه دی خپل زکات ادا کول ځنډوي. خو اوس په کلي و، په محله و، په معاشره کې مو ستړي خلک سته، بېوسه خلک سته، کونډې و یتیمان سته، محتاج و ناداره خلک سته، باید فورا خپل زکات ورکړي. مستحب عمل هم دغه دی، نو د زکات ځنډول دا مکروه عمل دی. فتاوای هندي اول ټوکه و صفحه 180 همداراز در المختار دوهم ټوکه و صفحه 271 فتاوای حقانیه دریم ټوکه و صفحه 190